بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ورونو او خويندو، تاسو جریان کې چې د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ مردیش کلی د سیلابونو لوجه کاملا له منځه تللی ده او هلته له 114 زیات زمونږ خواږه ورونه او خويندې ماشومان تورسرې هغه اوبه وړي دي. دغه راز د دغه کلي د خلکو ټول مالونه، ټول جایدادونه، ځمکې، باغونه، هر څه له منځه تللي دي. اوس په تشه بیدیا باندې دوی ژوند کوي. نو په دې اساس دوی ضرورت لري چې ستاسې له لارې د دوی لاسنیوی وشي. تاسو دوی سره مرسته وکړئ، د کور سامان ور ولېږئ، نغدې پیسې ور ولېږئ، خوراکي مواد ورته واخلئ او د کور جوړولو پر رابطه باندې دوی سره مرسته وکړي. احساس خیریه بنسټ د همیش په څیر، تل په څیر په دغسې مصیبتونو کې د خپلو بې شمېره رضاکارانو په مټ اوس هم په ساحه کې موږ خپل ټیمونه لیږلي. موږ تیار یو چې ستاسې کومکونه تر هغوی ورسوو. تاسې د احساس خیریه بنسټ په وسیله باندې د کامدیش د خلکو سره مرسته وکړي. ان شاء الله چې په ډېر شفافیت او نظم سره به تر هغوی ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.